خالد ابن ولید رضی الله عنه هغه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم لقب ورکړ سیف من سیوف الله دا تور د الله د تورونه. عمر رضی الله عنه چې کله خلیفہ شو نو بس د فتح را روانې وي دا غینه مخکې د ابوبکر رضی الله عنه زمانه کې ټول خالد د عمر رضی الله عنه زمانه کې ټول خالد ده. نو عمر رضی الله عنه سوچ وکړ چې د خلکو عقیده به اوس په خالد جوړ شي، خلکو عقیده به څه شي؟ خالد به جوړ شي. لکه خالد د سړی دی چې شي له لاس وړي بیا نه ټینګېږي او دا لقب چې رسول الله ورکړی همدغه تاثیر پکې پروت و. شکست به نه راته، ډېره سخته به راله، ډېر ملګري به قتل شي، شکست به نه راته. عمر رضی الله عنه خالد رضی الله عنه جهاد کې لګی دی شام کې راولګېده. عمر رضی الله عنه خالد رضی الله عنه معزول کړ، ته امیر نه نو. خلک ټول خفه شو چې لکه دا یې څه چلو کړی امیر المؤمنین. عمر رضی الله عنه ویل چې د دین وروسته امیر ابو عبید رضی الله عنه چې امین هذه الامه د دې امت امین دی، امانتدار دی. بس هغه د لښکر امیر خالد رضی الله عنه لګی دی په دغه لښکر کې دا په دغه جهاد کې دا خپل امیر دی لګی دی او دا جنگ شروع دی. چې جنگ کله ختم شي ابو عبیده رضی الله عنه ورته خبر ورکړ چې امیر المؤمنین زه امیر کړی. هغه پوه شي چې دا خو مخکې خبر شوی دی او دا غزا ما په خپل امارت او مشرۍ کې وکړه. نو دوی ویل چې مخکې به دې راته ویلي وکړم. هغه ورته ویل دا دوه ورونه دي، ته امیر شو که زه امیر شم، خو اوس پورې ته امیر یې، اوس امیر المؤمنین ما پسې خط رالېږلی. خالد رضی الله عنه د جهاد نه کېنناست او دا ابو عبیده رضی الله عنه د کشرۍ نه ونه وته چې زه ستا کشر نه یم، ځکه اوسه پورې ته زما مامور وي او اوس لګی شو ته په ما باندې امیر شي. نو فلهذا زه ستا نه منم. دا پښتو دا تربورولي دا په دین کې نه چلی. په دې وجه باندې خالد رضی الله عنه مقص یو جندي او لښکر یو فرد څنګه چې پخوا هغه د جهاد دپاره د دین دپاره کوششونه کوه دې ته ونه کتل چېرې دا څه چلوش. دا ټوله وجه څه وه زما عزتمند د الله رضا به څه کنې ما او تا چې یو شي کې دومره نوم وکړو او دومره فتح زما او ستا په لاس باندې راشي او بیا څوک زمونږ مرتبې له لاس قدر ته راوړي لاس، نو ته ګوره چې دې نه مونږ څونه مړي جوړل. صحابه کرامو مزاج د څه نوع عزتمند و.